رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. دا منافقین په دې راضي شول چې د پوتې شوې ښځې ماشومان سره وي او د دوی په زړه نه مهر لګول شوی دی ځکه نو دوی په هیڅ نه پوهیږي. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. لیکن رسول صلی الله علیه وسلم او هغه کسونه چې له ده سره ایمان راوړی دی هغوی په خپلې مولینې او خپلې ځانونې سره جهاد وکړ او خاص د همدغه کسانو د پوره ښېګڼې دي او همدغه کسان کامیاب دي. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. الله تعالی د دوی د پوره داسې جنتونه تیار کړي دي چې د هغې د لاندې ویلې بهیږي په دې حال کې چې همیشه اوسېدونکي به وي په هغې کې همدغه ډېره لویه کامیابي ده. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. او د عربو بندسانو څخه عذر جوړوین کې روغلل د دې د پوره چې دوی ته د پوته کې د اجازت ورکړی شي او هغه کسان کښېناستل چې الله تعالی او د هغه رسول ته یې دروغ ویلي وي زر به هغه کسانو ته چې په دوی کې کافران شوي دي ډېر دردونکی عذاب ورسیږي. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. هیڅ ګناه او جرم نشته په کمزورې او نه په مریضونه او نه په هغه کسونه چې نه پیدا کوي هغه مال چې وایي لګوي کله چې دوی د الله تعالی او د هغه د رسول د پوره اخلاص کوي په نیکۍ کوونکي باندې هیڅ د الزام یار نشته او الله تعالی ډېر بخښونکی بې حده رحم کوونکی دی. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. او نه په هغه کسونه څه رشته چې هر کله تو ته راغلي دي د دې دپاره چې ته هغوی ته سورلي ورکړې تو وویل زه نه پیدا کوم هغه سورلي چې توسې په هغې سواره کړم نو هغوی وګرځېدل په داسې حال کې چې د هغې د سترګې څخه اوښکې بهېدلې د دې غم په سبب چې دوی هغه مال نه پیدا کوه چې دوی خرج کړي په جهاد کې. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. البته اعتراض په هغه خلک باندې دی چې هغوی مالدار دي او بیا هم تو ته درخواستونه کوي چې هغوی د په جهاد کې د شاملېدو نه معاف کړی شي. دوی راضي شوي دي په دې چې دوی پوتې شي د وروسته پوتې کېدونکې ښځې جنکۍ سره او الله تعالی د دوی په زړه نه مهر لګولی دی نو دوی نه پوهېږي.